السلام علیکم، زه حکمت یم اسیم. د پښتو کورس د شروع کولو نه مخکې تر ټولو زیاته امپورټنټ کوم چې دی د پښتو لیکل دي. اکثره خلک داسې دي چې پښتو لیکي مګر د اردو پر طرز لیکي هغه پښتو غلطه وي. په پښتو تقریبا د اردو سره تقریبا 70% میچینګ کوي، خو مګر داسې بعضې اته داسې ورډز دي چې هغه د پښتو څخه بالکل مختلف دي او ډېر ټکنیکل یوزیج دی. نو راځي هغه موږ دانه په دانه وایو، سر په خلاص وو. ان شاء الله تعالی 15 منټه ویډیو وګورئ. د ګرد ژوند لپاره به تاسو پښتو لیکل په ذمہواري زده سي، لیکل به په ذمہواري وي. مثال الف دی، ب ده، پ ده، ت ده. دا خو هغه سمپل دی. په اردو کې چې موږ لیکو هغه رقم دی. ت ده اوس په پښتو کې موږ سره رقم لیکو، په اردو کې موږ سره رقم لیکل. ت به موږ ته رقم لیکل، لوړه به موږ ت ولیکل، دا رقم هم ت لیکل. خو موږ په پښتو کې شته موږ ت لیکو، لاندې ټکی ورکو، دا ت ده. بیا س ده، بیا جیم دی، زیم دی. زیم څه رقم دی؟ هی لیکو، حمزه پر سر ورکو. لکه مثال راځه، ټیک شو. دا ځه یو ځه، راځه جلا نه دی، دا غلط توری دی. راځه، راځه، دا موږ سره رقم لیکو، دا رقم لیکو، دا په زیم لیکل کیږي. بیا د چې ده، څه ده. څه چیرته د هی پر سر باندې درې ټکي دي. څه لکه څنګه، صحیح شو. څه لکه څنګه، دا رقم موږ لیکو، سر په خلاص ولو. بل بیا هی ده، خې ده. دال دی، ډال دی، دال ډال ډال هغه رقم دی په اردو کې چې موږ لیکو لوړ دا رقم، دا توار ورکو، کښتۍ توار ورکو، مګر په پښتو کې موږ څه ورکو؟ لاندې ټکی ورکو. بیا زال دی، ری ده، ړې ده. په اردو کې موږ هغه رقم لیکو، څه رقم لیکو؟ دا رقم ړې لیکو، مګر په پښتو کې موږ څه لیکو؟ دا لاندې ټکی ورکو. بس دغه یو فرق دی. نور ړې هغه ړې ده چې په پښتو کې چې ړې لاړ موږ بیا دا رقم لیکو، صحیح دی. بیا زی ده، ژې ده. زی هغه سمپل ده لکه په اردو کې چې موږ لیکو زبان، څه شي زبان موږ لیکو، دا بالکل هغه رقم سمپل ده لکه کوم چې موږ په اردو کې لیکو. راځو دغه دوه ژ او ګ دا ټکنیکل دي، په دا تورو سر خلاصو. مثال اوس دا ژ ده، د دې بیسیک شی زه در پر کې در شامه سي، په دا باندې سر پوهه کوي. لهجه پرېږده چې خټک لهجه ده یا یوسفزۍ لهجه ده. د کوټې والا یو تور یادی سمپل څه وایي؟ هغه وایي چې شي ژلی، دا رقم یې لیکي، چې شي دا رقم ژلی لیکي. اوس مثال بل د کې پی کې والا چې لاړ سي نه، خیبر پښتونخوا والا، هغه سپوږمۍ څه رقم وایي؟ څه رقم وایي؟ هغه وایي سپوږمۍ، چې شوي سپوږمۍ. د کوټې والا چې شوي سپوږمۍ. که چیرې د کې پی کې لهجې والا ستاسو د اسانۍ لپاره به هماسې په ذهن کې کېږدئ، که چیرې د کې پی کې والا ژ په ګ یادوله، مثال لکه سپوږمۍ چې ورته وایي که نه، د کوټې والا سپوږمۍ ورته وایي، یعنې که دا ژ په ګ په یادوله، سپوږمۍ یې ویله، سپوږمۍ یې ویله. یا مثال موږ په پښتو کې د کوټې والا ژیره ورته وایي نه، بیړ ته چې موږ وایو ژیره، د کې پی کې والا څه ورته وایي؟ ګیره ورته وایي، ګیره ورته وایي. که چیرې د کې پی کې والا دغه ژ په ګ په یادوله، مثال ګیره یا سپوږمۍ، هغه بیا موږ سره رقم لیکو، هغه ژ موږ سره رقم لیکو، یو ټکی پورته کو، یو لاندې ورکو. نو مثال کے طور پر اوس د کوټې والا چې دی مثال سپوږمۍ وایي، سپوږمۍ دا رقم وایي که نه، د کې پی کې والا څه شوی؟ سپوږمۍ وایي. نو موږ څه چمل کو؟ دا ژ نه لیکو. که چیرې یو ژ په ګ ویل کېدله که نه، سپوږمۍ ویل کېدله، هغه موږ بیا په درو ټکو ژ باندې نه لیکو، هغه بیا موږ په چی لیکو؟ په هغه یوه پورته ټکی، یو لاندې ټکی، ټیک شو، په دا باندې لیکو. یو دی توری چې هغه یو ژ چې د کې پی کې والا هم په ژ وایي او ستاسو د کوټې والا هم په ژ وایي. اوس مثال کې طور پر ژلی، دا دواړه په ژ باندې وایي، هغه بیا موږ په دغه ساده ژ باندې لیکو چې درې ټکي پر سر باندې لري. یو دی ژ راسي چې فرق وکړي، یو کوټې والا په ژ وایي او د کې پی کې والا په ګ وایي، نو هغه موږ بیا په درو ټکو ژ نه لیکو، هغه موږ بیا په کومه ژ لیکو؟ یو ټکی پورته، یو لاندې، په دغه ژ باندې لیکو. یعنی سپوږمۍ چې ورته وایي یا ګیره دی ورته وایي، صحیح شو. دا بیا موږ په چی لیکو؟ په یو پورته ټکی، یو لاندې ټکی چې ورکوي، په دا ګ باندې لیکو. لکه ګیره مو ولیکو، مثال کے طور پر یو بل اگزامپل در کوم چې د کوټې والا وایي جوړیږي، جوړیږي، د کې پی کې والا وایي جوړیږي. نو برته هغه ژ د په دوه مختلفو تورو ویل کېږي، یو په ګ یو په ژ وایي، نو هغه بیا موږ په دا درو ټکو ژ باندې نه لیکو، دا غلطه ده. موږ په یو پورته ټکی، یو لاندې ټکی، په دا باندې لیکو. نو موږ به چی لیکو؟ جوړیږي.
یو پورته ټکی یو لاندې ټکی، یعنی په دوو ټکي لیکو. بل خو نه سمپل دی، سین دی، بل شین دی، خین دی. اوس په دې دوه کې اگزام د دې دوه مثال در کوم سي دا تر ټولو زیاته کمپلیکیټډ نه ده، خو تاسو اکثر خلکو ځان ته کمپلیکیټډ جوړ کړي، مګر اکثره په پښتو چې خلک لیکي بس دغه شین مخلي استعمالي یا کې خوښ سلو دغه خین لیکي بس شیر ودی ته شش کار کوي دغه لیکي، مګر نه دا شی نه دی، د دې جلا خپل ټکنیک دی. ګوره کچيري بیا غو مثال در کوم تاسو د اسانۍ د پاره در کوم. ټیک شو، یو شین دی یو خین دی، پورته ټک دی یو لاندې ټک دی. کچيري د KPK والا بعضی دا شین په خې باندې وای او د کوټ والا هغه شین وای، نو مټ بیا کم شین استعمالو دا خین استعمال، یو پورته ټکی یو لاندې ټکی. اوس لکه د کوټ والا وای پښتونستان، د KPK والا وای پښتونستان، چې تو ورډ خو هغه یو ورډ دی، هغه پښتونستان خبره کیږي کنه. ټیک شو، خو مګر پرونونسیشن مختلف دی. د پښتو په لیکل کې تاسو بیا پرونونسیشن ته ګورئ، تر ټولو زیاته ضروري دغه شی ده. دی وای پښتونستان او د کوټ والا وای پښتونستان، نو کچیر هغه توري وو مختلف پرونونسیشن او بیا شین به موږ چې باندې کو یو پورته ټکی یو لاندې ټکی. ټیک شو، اوس کچیر دواړه شین چې کومولو دواړو که د KPK والا دي که د کوټ والا دي یو رقم پرونونس کوي. ټیک شو، هغه به موږ سمپل شین لګو. اوس مثال کې تور پر د KPK والا وای ښکارا، نو موږ او د کوټ والا وای ښکارا، نو موږ په کوم شین لیکو ښکارا خبره د ورډ هغه یو دی مګر پرونونسیشن مختلف دی، نو موږ چې کو کم خین باندې لیکو، یو ټکی پورته یو لاندې دا رقم به لیکو. ټیک شو، ښکارا. بل وای مثال کې تور پر کوټ والا وای پښتنه، د KPK والا وای پښتنه، نو بیا موږ هغه چیز لیکو پرونونسیشن مختلف سره، بیا موږ سره کوم لیکو یو پورته ټکی ورکو یو لاندې ټکی ورکو، نو دا رقم لیکو پښتنه. ټیک شو. بل ورډ اگزامپل ور کوم سي، یو ورډ دی مثال د کوټ والا وای د کوټ والا وای تشتم، د KPK والا وای تختم، نو موږ په کوم لیکو پرونونسیشن مختلف سلو، موږ په چیر باندې لیکو په چیر باندې لیکو په خین باندې لیکو، یو پورته ټکی یو لاندې، نو موږ سره کوم لیکو تختم. ټیک شو، د بل پس راځو سواد غدا توا زوا عین غین ف قاف کاف غاف، هغه نور ګټه سمپل دي. دا کاف چې بیا کوم دی غاف، دا په اردو کې د دوه لیکلو والا چې کوم غاف لیکل کیږي، مګر په پښتو کې چې د ایوا لیکل لیکل کیږي په ریو لیکل باندې لاندې ټکر کول کیږي، دا هغه غاف سمپل په پښتو کې بدل کوم لیکل کیږي. یعنی کدي غاف لیکي دا دوه ټکی دوه لیکل نور کول کیږي، یو لیکل کیږي لاندې ټکر تول کیږي. لام دی میم دی نون دی نور دی، نور مطلب په پازه کې چول کیږي، لکه مثال اتان په پازه کې چول کیږي، بیا موږ دا ړ نه لیکو بیا نور لیکو، چې لیکو نور لیکو. اوس مثال اتان دا رقم نه لیکو موږ، دا غلط، په پازه کې چول کیږي اتان، بیا موږ دا رقم لیکو. وو دی ی ده. اوس راځو یګان لراځو، تر ټولو د پښتو د لیکل تر ټولو بیسیک او لوجیکل چې کوم ورډز دي هغه د یګان دي. راځي د هر وای جلا په خپل اگزامپل او په پرونونسیشن سر خلاص کو. د دې پرونونسیشن مې چیرته چې پرونونسیشن د ای آی دا ورکی ای پرونونسیشن ورکی، هغه په بیا موږ کوم په کومه لیکو په دای لیکو. اوس لکه مثال ډیر سر خلاص ای آی، یعنی ډیر اواز پرونونسیشن شروع کی، هغه په کوم ولاړ لیکو، یعنی په ولاړ یو باندې لیکو. مثلا هیر په ولاړ یو باندې لیکل کیږي، لکه مثال تیر یا جمله یا رالی، دا ګډ موږ په چیر لیکو په ولاړو ی باندې بیا لیکو، چې یعنی اواز د چیرته ورکی ای آی دا ورکی، هغه بیا موږ په چیر باندې کو په ولاړو ی باندې لیکي. نو دا کوم اوس ډیر اوس مثال وړیا ډیر ورډز راځي په کمنټس کې، تاسو خپلم د یګان د پنځو یګانو باندې یو ورډ ولیکئ په کمنټ کې، صحیح دی. بل یې د چټي کې بالکل کسل لري نه، اوس هغه بیا موږ په لیکو
هغه موږ په چش باندې لیکو. اوس مثال کې طور پر لکه سړی، لکه سړی، لکه دی یا سپرلی. دا موږ ګرځه په چش باندې لیکو، په دا یې لیکو چې ټکی نه لري. صحیح سو. یا ملګری، ملګری. بل مثال کې تر کولی چې دا رقم پروننسیشن وکړي هغه موږ په کومه یې باندې لیکو چې ټکی نه لري. لکه سړی، دی، سپرلی، ملګری. سر په خلاصو دا بیا موږ په چش باندې لیکو، په هغه یې باندې لیکو چې هغه یې لیکو چې هغه ټکی نه لري. اوس مثال کې طور پر ملګری سولو، سړی سولو، کولی سو، دی سولو، سپرلی سولو. دا رقم پروننسیشن یا داسې ورډز چې هغه دا رقم आवाज ورکوي هغه موږ په داسې یې لیکو چې هغه ټکی نه لري. اوس بله یې ده هغه نه دی په پښتو کې موږ وایو د لکۍ والا یې چې دا رقم لکۍ لري، دا یې به وصل کوم کېږي. ګوره تر ټولو ضروري په پښتو لیکل کې تر ټولو ضروري چیز دی تاسو په ذهن کې دغه کېږدئ چې پروننسیشن ورډ څه رقم پروننسیشن ورکوي هغه ورډز یعنی هغه یې استعمالېږي. پروننسیشن ته ګوره دا بار زه تاته په کومه وجه باندې وایم. لکه اوس ما چې مثال کې درته ولیکلې لکه ورځې مو لیکلې، لکه ورځې مو لیکلې، دا نه پرتې ای باندې لیکل کېږي. آیډي کې مو لیکلې، ورځې مو لیکلې، ډېر، هیر، تیر، جملې، رالې، یا دا بله یې چې سوله سړی، دی، سپرلی، کولی، ملګری. یعنی دا رقم پروننسیشن چې ورکوي دا پروننسیشن ته ګوري بیا ورډ تاسو لیکئ ستاسو بالکل په سمجھ کې بیا راځي. په کمنټ کې هم تاسو خپل د یګانو یو ورډ ولیکئ، زه بیا ګورم هسې. بل یوه د لکۍ والا یې ورکړې ده. اوس مثال کې طور پر ورډز لکه پروننسیشن چې ورکوي لکه انجلۍ، لکه کرسۍ، لکه ګړۍ، لکه څپلۍ، لکه څپلۍ. صحیح سو. لکه بالټۍ. دا په چیش باندې لیکل کېږي؟ په دا لکۍ والا باندې لیکل کېږي. یعنی پروننسیشن ته ګورئ انجلۍ، کرسۍ، ګړۍ، څپلۍ، باټلۍ. یعنی دا رقم یې پروننسیشن چې ورکوي نه دی دا رقم انجلۍ، کرسۍ، ګړۍ، څپلۍ، باټۍ. دا پروننسیشن ته ګوره بس دا رقم هر ورډ چې د لاله چې دا رقم پروننسیشن ورکوي بس هغه موږ په چیر یې باندې لیکو، په دا لکۍ والا یې باندې لیکو. بیخي ډېر زیات سمپل دی، ما ځکه سوچ پکې وکړئ. یوه بله یې ده چې پر سر باندې امزه لري. ګوره دا بیا څه رقم لیکل کېږي؟ بعض ټیچران وایي چې وایي دا د امریه یې ده چې په کومه ورډ یې کې امر یې. اوس لکه مثال کې طور پر راشئ، نه دی امر دی، راشئ. دا به موږ په چیر باندې لیکو؟ په امزه یې باندې لیکو. اوس لکه ولولئ، ولولئ، په دا امزه یې باندې لیکو. یا تی څه کوئ؟ دا موږ په کومه یې لیکو؟ په امزه یې باندې لیکو. یا وباسئ، دا وباسئ، وباسئ، په دا باندې چیر باندې وباسئ. دا موږ په چیر لیکو؟ یې چې پر هغه باندې امزه وي په دا باندې. یعنې چې اوس لکه زه به په سنټنس کې درته ولیکم چې انجلۍ ته تعلیم ورکړئ، په کومه یې څه؟ امریه یې باندې پر سر باندې چې امزه وي. اوس بل سنټنس بل ولیکم ونې مه پرې کوئ. څه شي؟ لکه موږ چې اوس مثال کې طور پر دلته ولیکو ونې مه پرې کوئ، ونې مه پرې کوئ. ګوره په دا کې دوې درې قسمې یې راغلي، درچه جلا جلا. ونې مه پرې کوئ یعنی درې یې کې راغلي، درچه پروننسیشن جلا دی. نو ته اوس دا سنټنس ته چې وګورم ستا په یګانو باندې سر خلاصېږي. ولې دا یې پروننسیشن جلا دی چې دا رقم ته ما د یګانو پریکټس وکړي ویې لیکه د ځانه سره. مثال کې طور پر لکه د پروتو ټکو والا دوه درې ورډز ولیکه، سوچ پر وکړه پروننسیشن سره کم دی. بیا د ولاړو یې ټکو والا یې، بیا د لکۍ والا یې، بیا د امزه والا، او بیا چې بغیر ټکو والا یې.
شی هم نه لري. دا چې تاسو پریکټس وکړئ بالکل ستاسو په ذهن کې ډایرکټ راځي او ستاسو سر په خلاصیږي. او د دې پریکټس تاسو وکړئ او بیا راولاړ شئ چې د پښتو بوک در سره پروت دی او پښتو بوک کې چې کوم یګانې استعمالي شوي دي په هغه باندې سوچ وکړئ. خو یوه خبره واورئ، د پښتو لیکل چې دی ټوټال چې دی 100% ستا پر پروننسیشن باندې پښتو لیکل سم کل کیږي چې ته څنګه پروننس کوې هغه رقم لیکل کیږي. اوس بعضې داسې راکیل کېدی چې د پېښور چې کوم خلک دي هغه کښې دا رقم لیکي، هغه پروننسیشن کښې پروننسي دا رقم د دا یې پروننسي. اوس د کوټ والا چې دی هغه دغه لیکي کښې. اوس نو دوی چې کښې پروننسي نو بیا خو کښې دا رقم چې ولیکي چې واره کښې وایي او بیا په ولاړو ټکو لیکي بیا خو دا خو غلط شول. اوس مثال کې طور پر اکثره چې پیپران کې د ټیچران چې پیپران ګوري هغه د پېښور د KPK الکوان د کوټې الکوان فرق په دغه رایټینګ کې هم کولی شي. هغه ته معلومیږي چې باید دا هلک د کوټې دی دا هلک د KPK دی، ولې د هغو په پروننسیشن کې فرق دی. اوس مثال کې یو هلک راولاړ شي دا رقم کښې لیکلی په پروتو ټکو باندې لیکلی هغه ته معلوم چې باید دا هلک د کوټې دی ولې دا پروننس کوي کښې لیکلی کښې پروننس کوي. اوس بعضې د KPK الکوان چې دي هغه وایي کښې چې شي کښې نو هغه دا رقم پروننس کوي په ولاړو ټکي لیکلي نو هغه ته معلوم چې باید دا هلک چې دی د KPK څه دی. نو ځکه ستاسو چې هر رقم کوېسچن د پښتو ستاسو ما سره په کمنټ سیکشن کې کوېسچن پوښتلی شئ. انشاءالله تعالی ستاسو کوېسچن به زه زر تر زره اډرس کوم. مننه. ویډیو څنګه شوه فیډبیک ضرور راکړئ.